سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل له طرفه په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم که چیرته ستاسې په فیسبوک آی ډي کې یا ستاسې فیسبوک پیج تاسې فالوورز لرئ، همدارنګه تاسې سره ډېر فرینډ دي خو مګر ستاسې پوسټونه لایکونه نه اخلي یا ستاسې په پوسټونو باندې ډېر لیدونکي نه راځي، نو راځئ د دې حل لاره تاسې ته په همدې ویډیو کې درښیم چې څنګه موږ او تاسې کولی شو خپل فیسبوک آی ډي یا خپل فیسبوک پیج بالکل موږ او تاسې ریفریش کړو. موږ او تاسې به له دغه طریقه کار وروسته به زموږ ستاسې پر آی ډي یا فیسبوک پیج باندې ویوز هم ډېر راځي او همدارنګه لایکونه به هم زموږ ستاسې پر فیسبوک آی ډي یا هم پر فیسبوک پیج باندې ډېر لایکونه راځي. نو ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ او زموږ چینل معراج خان ټیکنیکل در سره سبسکرایب کړئ. که چېرته دا ویډیو تاسې په فیسبوک کې ګورئ زموږ فیسبوک پیج هم در سره لازمي فالو کړئ. ښه راځو تاسې ته ښیم چې څنګه کولی شو فیسبوک آی ډي که چېرته ستاسې یوه فیسبوک آی ډي اوسي او هغه لایکونه کم اخلي یا هم هغې لیدونکي کم اوسي، نو دا موږ او تاسې سره فیسبوک هفتهوار چیلنجونه موږ او تاسې سره کې د هغې چیلنجونو په پوره کولو سره به موږ او تاسې زیات ویوز او زیات فالوورز او همدارنګه زموږ ستاسې به پوسټونه زیات لایکونه اخلي. د دې لپاره تاسې لایټ فیسبوک او همدارنګه غټ فیسبوک دواړه کارولی شئ. فیسبوک آی ډي راخلاصه کړه، زه به دلته راشم تر ټولو لومړی به خپله آی ډي راخلاصه کړم. ټیک شو، چې کله مې خپله آی ډي راخلاصه کړه تر ټولو لومړی به تاسې خپله آی ډي پروفیشنل موډ ته واړوئ. صحیح ده، یا کوم پروفیشنل موډ چې دی هغه به تاسې واړوئ. که لایټ فیسبوک لرئ یا غټ شین فیسبوک تاسې لرئ، رابشئ ساده به تاسې په دغه 3 ډاټ چې کوم دي په دې باندې به تاسې کلیک واخلئ. چې کله په دې باندې تاسې کلیک وکړئ دلته به موږ تاسې سره راشي پروفیشنل موډ. صحیح، تاسې به خپله فیسبوک آی ډي پروفیشنل موډ ته واړوئ. دا وینئ پروفیشنل موډ، و زما سره پروفیشنل موډ ته زما آی ډي اوښتې ده. ټیک شو، چې کله تاسې پروفیشنل موډ ته واوښتلی بیا به تاسې راشئ په دغه ډیشبورډ باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. ټیک شو، را به شئ په دې ډیشبورډ باندې به تاسې کلیک واخلئ. نو ګورئ کله چې ما په ډیشبورډ باندې کلیک واخیسته زما فیسبوک آی ډي باندې ریسټریکشن هم دی، یعنې د ریسټریکشن باوجود هم زما فیسبوک آی ډي په تیرو 28 ورځو کې تقریبا 92,000 ویوز شي کړي دي، 92,000 ویوز اخیستي دي. مطلب دا چې په 28 ورځو کې زما پوسټونه تر 92,000 پورې خلکو چې کړي دي لیدلي دي. همدارنګه زما ویډیوګانې چې تقریبا تر هر 3 ثانیې ویډیو مې تقریبا 2000 پورې لیدل شوې ده. همدارنګه په دې 28 ورځو کې چې ما لایکونه کوم اخیستي دي تقریبا 5,500 لایکونه ما اخیستي دي او تقریبا په 28 ورځو کې ما 114 فالوورز چې کړي دي، 114 فالوورز مې اخیستي دي. بغیر له دې چې زه چاته وایم ما یې فالو کړئ یا ښه یا بد، خو پوسټونه مې کړي دي د هغې له طریقه فالوورز ما ته څه شوي دي راغلي دي. نو دا دلته تاسې کولی شئ دا وګورئ. په دې باندې کله تاسې کلیک واخلئ سی آل، تاسې مکمل نور معلومات هم د دې کتلی شئ. کومې ویډیوګانو باندې ډېر ویوز راغلي کم ویوز راغلي دي هغه تاسې ته ښکاره کېږي، ټول معلومات تاسې د دې اړوند کتلی شئ. ښه، اوس به موږ تاسې راشو چې موږ تاسې هفتهوار چیلنجونه چېرته کتلی شو. یو خو دا چې کله تاسې خپل لایټ فیسبوک راخلاص کړئ، په لایټ فیسبوک په دې برخه کې تاسې ته لیکل شوي دي ویکلي پروسس. ګوره دغه دلته به تاسې وګورئ په دې ځای کې تاسې سره حتما چیلنجونه شتون لري. صحیح ده، ګورئ دلته به تاسې په ویکلي چیلنجونو کې به تاسې څه کوئ، تاسې ته دوی رولز وړاندې کوي. تقریبا دا هفته یې ما ته ویلي چې دا هفته ته باید څه وکړي، دا هفته ته باید 9 پوسټونه وکړي، 7 پوسټونه باید ته په ګروپونو کې شیر کړي، یوه ویډیو باید ته شیر کړي او تقریبا 9 کسانو ته به ته باید په یوه هفته کې 9 کسان چې ستا پوسټونو ته کمنټونه کوي هغوی ته ریپلی ورکړي. صحیح ده، ویکلي پروګرس چې کومه برخه ده دغه ویکلي پروګرس برخې ته به راشئ. صحیح شو، پروګرس برخې ته دلته دا هفتهوار چیلنج دی. په دې کې به تاسې ته ښودل شوي چې تاسې باید څومره اندازه پوسټونه وکړئ، څومره باید تاسې لایکونه واخلئ یا څومره باید تاسې ویډیوګانې شیر کړئ یا څومره کسانو ته باید تاسې ریپلی ورکړئ کمنټونو له لارې. دغه رولز به تاسې ته ښودلي دي او تاسې کولی شئ چې هغه وګورئ. زه به راشم خپله یو بله فیسبوک آی ډي به راخلاصه کړم چې په هغې کې ما ته دغه رولز څه شوي، دغه رولز ما ته ښودل شوي. که تاسې راشئ، که چېرته تاسې سره غټ فیسبوک وي، غټ فیسبوک ته به تاسې راشئ چې کله راغلی بره په دې ځای کې تاسې کتلی شئ چې خپل دغه هفتهوار چیلنجونه چې کوي هفتهوار چیلنجونه تاسې وګورئ. زه بله آی ډي راخلاصوم بیا تاسې ته په غټ فیسبوک کې هم ښیم چې په غټ فیسبوک کې تاسې هفتهوار چیلنجونه څنګه پاس کول. زه به راشم د خپله بله آی ډي به څه کړم، خپله بله آی ډي به راخلاصه کړم.
ښه په دې کې به زه اوس راشم خپلې آی ډي ته، خپله آی ډي به راخلاصه کړم او دلته به زه راشم خپلې آی ډي ته. ټیک شو. اوس ګورئ په خپلې آی ډي کې چې کله دغه زما دوهمه آی ډي چې د دې ته راغلم، ګورئ په دې ځای کې ماته ویکلي پروګرس یا مطلب هفتهوار چیلنج تاسې کوم یو دی. زه به راشم په سی آل باندې به کلیک واخلم. ګورئ په دې کې ماته څه وایي، ته باید په هفته کې څه وکړې، په هفته کې ته باید خپل پوسټونه په 7 ګروپونو کې شیر کړې. دا وینې 7 ګروپونه، ته باید 15 پوسټونه په هفته کې وکړې. تقریبا ته باید 7 دانې ریلز یعنې 7 دانې ویډیوګانې څه کړې، شیر کړې. او په دې باندې اټومیټیکلی په دې باندې کلیک واخلئ، په دې دواړو باندې ګورئ دلته لیکلي ایډ یور بایو. په بایو کې باید تاسې یو څه لیکل وکړئ. صحیح شو. کومه فیسبوک بایو ده په هغې کې یو څه لیکل وکړم، په دې باندې تاسې کله ډایرکټ کلیک واخلئ، دغه تاسې سره څه کېږي، دا تاسې سره بشپړېږي دا یو. ټیک شو. بېرته دا تاسې ریفرش کړئ، دا تاسې سره څه کېږي، ریفرش کېږي. نو په هفته کې 7 دانې ګروپونو کې به شیر، 15 پوسټونه، 7 دانې ویډیوګانې باید زه شیر کړم او خپله بایو کې یو څه لیکل وکړم. چې کله زه دا چیلنج ترسره کړم، زما یوې هفتې چیلنج شي ترسره شي، دې سره زما آی ډي یو څه کېږي، ښه کېږي. اوس ګورئ زه همدا آی ډي زه اوس ګورم، همدا آی ډي چې ګورم، ګورئ په ټوله هفته کې ما په دې آی ډي باندې ټول 44 ویوز راغلي دي او 3 دانې فالوورز او 3 دانې لایکونه مې اخیستي دي. څه وجه چې ما خپل هفتهوار چیلنجونه نه دي پوره کړي. کله چې تاسې پروفیشنل موډ ته راشئ، دغه بره ځای کې پروفیشنل موډ نه بره په دې ځای کې به تاسې سره ویکلي چیلنج دلته تاسې سره شتون راځي. راځئ دغه ویکلي چیلنج ګورئ، ویکلي چیلنج کې ګوره اوس دغه ځای دی. ټیک شو. اوس دلته راشم په سی آل باندې به کلیک واخلم، دغه د هفتې چیلنج ټولې برخې څه کېږي، ما ته ښایي چې ته باید دا چیلنجونه پوره کړي. په دې سره به ستاسې آی ډي څه کېږي، په دې سره به ستاسې آی ډي مخ ته ځي. ټیک شو. نو دغه د ویکلي چیلنجونه تاسې په خپله فیسبوک آی ډي کې پوره کوئ. همدغه ډول چیلنجونه تاسې ته فیسبوک پیج کې هم درکول کېږي او په فیسبوک آی ډي کې هم درکول کېږي. نو دلته یې ورته پوره کوئ، هغه هم پوره کوئ. چې کله تاسې یوې هفتې چیلنج پوره کړئ، دې هفته کې په راتلونکې هفته کې به ستاسې آی ډي، تاسې به ګورئ چې ستاسې آی ډي به ډېر ویوز به ستاسې په آی ډي راځي.